سلامونه درنو دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو، نن په دغه ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته د واتساپ له 0 نه تر 100 پورې ټول تخنیکونه او ټیپس په همدغه یوه ویډیو کې در وښایم او تاسې په خپل روزمره ژوند کې ترېنه استفاده وکئ. لومړی خو دا چې موږ تاسې واتساپ پر دوه ډولو باندې لرو. یو موږ تاسې سره ساده واتساپ ده چې موږ تاسې شخصي استفاده کوو، بل موږ تاسې سره بزنس واتساپ ده چې د بزنس په موخه باندې ترې استفاده کوو، او بل هم موږ تاسې سره کولی شو چې د ساده واتساپ یو کاپي هم ځان ته جوړه کړو، په هغې کې یو جلا اکاونټ یا بل اکاونټ څنګه کو ساین ان کړو. کله چې موږ تاسې واتساپ ځان ته خلاصوو نو موږ تاسې ته په لاندې برخه کې چې تاسې دلته وینئ دوستانو، موږ سره چټس ده، کالز ده او همدا ډول اپډیټس ده او ټولز ده. لومړی هم موږ چټ برخې ته راځو. چې کله موږ په چټ برخې باندې کلیک کوو، زه به د خپل د تلیفون برش آن کړم تر څو زه د اشارې نښه ځان ته دا ساحه ګوري دوستانو، دې ته چټ ساحه ویل کېږي. چې کله هم موږ تاسې چټس ته راځو، موږ چې څومره خلکو سره چټ کړی اوسیږي هغه ټول موږ ته دلته ښودل کېږي. دا د چټ برخه ده. دوم دوستانو، موږ تاسې سره دلته د کالز برخه ده. دا موږ تاسې ته کله چې کلیک پرې وکړو، کومو خلکو سره چې موږ تاسې کال کړی اوسیږي، خبرې کړی اوسیږي، د هغوی ټول لیست موږ ته دلته ښودل کېږي. همدا ډول بل موږ سره په دې ساحه کې اپډیټس ده. کله هم چې موږ تاسې اپډیټس ته راځو نو دلته موږ کولی شو دوستانو دوه کاره ترسره کړو. یو دا دی چې موږ په دغه ساحه کې سټوري ورکولی شو. تاسې دا ګورئ اډ سټیټس باندې چې کله کلیک وکړو موږ کولی شو چې له دې ځایه سټوري ورکړو. او دغه لاندې ساحه چې کوم تاسې ته ښکاري، دلته موږ تاسې کولی شو دوستانو چې چینلونه پیدا کړو چې موږ یې فالو کړو او د هغې کوم ټاپکس چې شیر کوي هغه ټول وګورو. همدا ډول دغه کومه ساحه چې تاسې ته ښکاري دا دوستانو کریټ چینل موږ تاسې کولی شو چې ځان ته یو چینل جوړ کړو په واتساپ کې. لکه دا پاس چې کوم چینلونه دي، زندگی با الله، معدن سټیکر، متن زیبا، دا ټول چینلونه دي. دغه ډول چینلز که چېرته تاسې غواړئ چې جوړ کړئ نو کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ دوستانو، کنټینیو ته به راشئ. دلته به خپل د چینل مربوط عکس اپلوډ کړئ، دلته به د چینل نوم ولیکئ او دلته به د چینل مربوط ډسکریپشن ولیکئ چې دغه چینل تاسې جوړوئ دا د چی په نوم ده. او له هغې وروسته بیا به تاسې دلته دوستانو کریټ چینل باندې کلیک وکړئ. په همدغه ساده طریقې سره تاسې کولی شئ چې یو چینل هم کریټ کړئ. نو دا په اپډیټس کې دا دوه مسلې وې. که چېرته تاسې به سټوري اډ کوئ، سټوري په ما مخکې هم تاسې سره ویډیوګانې شریک کړي دي، نو سمپل تاسې اډ سټیټس باندې کلیک کوئ او کولی شئ چې سټوري اډ کړئ. 40 ساعته بعد به ستاسې سټوري څنګه شي ډساپیر شي. بل موږ سره دوستانو په همدغه باټم ساحه کې چې دی ټولز په نوم باندې هم موږ تاسې یوه برخه لرو. کله چې په ټولز باندې موږ دلته کلیک وکړو، لومړی خو موږ سره زموږ د دغه واتساپ پرفارمنس په دې ساحه کې ښودل کېږي. لاست 7 days پرفارمنس، د دې دا ټول پرفارمنس تاسې دلته لیدلی شئ. که چېرته موږ ګرو یور بزنس، چون د واتساپ چې ما اوپن کړی دا موږ سره بزنس واتساپ ده. که زه دلته دوستانو کلیک وکړم، کولی شم چې زه له دې ځای څخه کم جنسونه یا کم بزنس کې چې کار کوم د هغې عکسونه او شیونه ور اضافه کړمه. حتی فیسبوک اکاونټ هم دوستانو دلته کولی شو چې موږ تاسې له دې ځای سره څنګه کړو، لینک کړو. خو زه دا بیرته لرې کوم. اډورټایز هم کولی شو دوستانو، لکه څنګه چې موږ تاسې په فیسبوک کې څه لرو، ایډس لرو او سپانسر کوو، همدا ډول موږ تاسې کولی شو چې دا په واتساپ کې هم اډورټایزمنټ وکړو. اپلوډ فوډس اور ویډیوز، ټیک ا نیو فوټو اور ویډیو. لکه دا تاسې کولی شئ چې فرض کړه تاسې که چېرته د جامو کاروبار لرئ نو د هغې ټول عکسونه دلته ور اضافه کولی شئ او بیا یې سپانسر کولی شئ تر څو نورو خلکو ته ورسیږي. او دا منیج ایډس ته کله چې تاسې ایډس ورکړی اوسیږي له دې ځای څخه مدیریت کولی شئ.
اوس خو ما سره که میټس نشته ځکه صفحه ماته تش راغی. نو بل موږ سره دوستان دلته ارګنایز یور چرچ ده. د چرچ مربوط چې دی تاسې کولی شئ دلته لیست جوړ کئ چې کومو خلکو سره چټ کوئ، ګروپ جوړ کئ. خو دلته تر ټولو مهمه خبره دوستانو ګریټینګ میسیجز ده چې ډېر زیات یوزیبل ده. دا ګورئ دا موږ سره ګریټینګ میسیجز ده. کله چې تاسو ته په بزنس واتساپ کې یو څوک میسیج کوي او تاسې آفلاین هستئ یا آنلاین هستئ، باید هغې ته د ښه راغلاست یو میسیج ورشي. نو دې ته ګریټینګ میسیج وایي. تاسې به دلته کلیک وکئ دوستانو. دلته اوس ما سره په دې ساحه کې چې تاسې وینئ دا آن ده او ما دلته یو څه لیکل هم کړی، ښه راغلاست، موږ ستاسې خدمت کې یو مهرباني وکړئ. دا کولی شم چې تغییر یې هم کړم. دې پنسل علامې باندې کلیک کوم، هر څه چې ستاسې خوښ او خپل د بزنس کاروبار مربوط یو څه ښه راغلاست ورته ولیکئ او بیا یې ځان سره سیف کړئ. ریسیپینټس چې دی ایوری ون ناٹ ان ایډرس بوک، لکه دلته یې هغه سیټینګ جوړولی شي چې دغه ګریټینګ میسیج کوم خلک ترلاسه کړي. زه دا ورته څنګه کوم؟ سیف کوم. بل موږ سره اوای میسیج ده. دوستانو اوای میسیج او ګریټینګ میسیج ترمنځ فرق دا دی، که چېرته ته آفلاین اوسېږي او یو څوک تا ته میسیج وکړي په اتوماتیک ډول باندې واتساپ هغې ته میسیج ورکوي، نو هغه میسیج تاسې دلته کولی شئ چې تنظیم یې کوي. اوس خو دا موږ سره آف ده، زه دا آن کوم. چې کله مې آن که دوستانو ګورئ په دې ساحه کې موږ سره اوای میسیج لیکل شوی. thank you for your message, we are unavailable right now but we will respond as soon as possible. لکه داسې یو میسیج لیکلی. زه دا فرض که غواړم چې سیف کړم. چې کله دوستانو ما دا سیف که اوس که زه چېرته آفلاین اوسېږم یو څوک ما ته میسیج کوي نو په اتوماتیک ډول باندې واتساپ د خوا څخه ورته دا میسیج سینډ کیږي. نو بل موږ سره مانیج یور اکاونټ د دوستانو. دلته تاسې ګورئ مانیج یور اکاونټ پروفایل د پروفایل عکس اضافه تبدیلولی شو. همدا ډول زمونږ بزنس او کاروبار کې چې دا ایډ اورز کولی شو، وخت اضافه کولی شو چې کوم وخت نه تر کوم وخته پورې دا اوپن وي. ډسکریپشن اضافه کولی شو، خپل اډرس اضافه کولی شو. په دې لاندې ساحه کې موږ تاسې کولی شو دوستانو چې ویب سایټ او انسټاګرام او دا مسایل هم اضافه کړو. کله چې اډرس ته راځو موږ تاسې کولی شو چې خپل اډرس هم دلته څنګه کړو ور اضافه یې کړو. نو دا او بل دلته دوستانو انسټاګرام ان فیسبوک، دلته چې کلیک وکړو موږ کولی شو د انسټاګرام او فیسبوک لینکونه هم څنګه کړو اضافه کړو. دا موږ سره هیلپ سنټر ده چې تاسو سره په دغه برخه کې کوم پوښتنه وي نو دا هیلپ سنټر ده. وړاندې ویډیوګانې ورکړې دي، کولی شي چې دا ویډیوګانې دوستانو تاسې وګورئ او د واتساپ مربوط ویډیوګانې دي خپله واتساپ کمپنۍ ورکړي او استفاده ورڅخه وکړئ. نو دا موږ سره یوازې په واتساپ کې د باټم پورې مربوط چټس، کالز، اپډیټس او ټولز برخې وي. دوستانو په دغه کالز کې غواړم یو څو نورې خبرې هم تاسو ته اضافه کړم. کله چې کالز ته راځو دلته په دې پاس ساحه کې موږ سره څه نور اپشنې هم شته چې یو ته کالز ویل کېږي، بل ته چې دی دوستانو سکیجول ویل کېږي، همدا ډول کیبورډ ده او همدا ډول فیوریټ ده. دا موږ سره په واتساپ کې څه کار کوي؟ لومړی کالز ته راځم. چې کله زه کالز ته راغلم دوستانو موږ کولی شو چې ګروپ کال له دې ځایه وکړو. یعنې په یوه وخت کې زه کولی شم چې تر 21 کسانو پورې زه ګروپ کال وکړم. طریقه همداسې سمپل او ساده ده. کوم کسانو سره چې تاسې کال کول غواړئ هغه طریقه یې دوستانو ډېر ساده او اسانه ده. تاسې به داسې کار وکړئ چې رای به شئ دلته په دغه پلس باندې کلیک وکړئ. د پلس څخه وروسته تاسې غواړئ چې یو کانټاکټ ځان سره سیف کړئ. نیو کانټاکټ ته به راشئ، فرست نیم به ورته ولیکئ، لاست نیم به ورته ولیکئ او تلیفون نمبر به ورته ولیکئ. فرض مثال زه ورته دلته لیکم چې ما سره یو څوک ده د خان په نوم باندې او تخلص یم چې دی فرض که دا ده او تلیفون نمبر ورته لیکو چې 0 90 9 ګورئ دلته موږ سره یو ټیک هم اضافه شو چې دا کس په واتساپ کې شته. چې دا مې سیف که دا څنګه کېږي دوستانو؟ دا موږ سره سیف کېږي. په همدغه ساده او سمپل طریقې سره موږ کولی شو چې دغه تلیفون نمبر سیف کړو. که چېرته به یې خوښ هم نو ډسکارډ کوو یې. بل دلته ګروپ ده. که نیو ګروپ باندې کلیک وکړم دوستانو موږ کولی شو په واتساپ کې ګروپ ځان ته جوړ کړو. لکه
د یو مشخص برخې ډیر کسان راوخلو یو ګروپ کې واچو چې کله میسیج موږ هغوی سره کوو چې یو میسیج وکړو ټول یې وګوري. نو دلته موږ سره کسان دي کولی شو چې دا ورته څنګه کو ټیک کو یو ګروپ جوړ کو. اوس زه نه غواړم زه ډسکارډ ګروپ کوم او لرې کوم یې. نو دا موږ سره د پلس برخې پورې مربوط دغه دوه مسلې وي. بل هم راځو دوستانو موږ دلته 3 ټکي لرو. په دې ساحه کې موږ تاسې ځینې سیټینګونه کولی شو د واتساپ او هغه سیټینګونه دا دي. لومړی هم چې زه کله په دې باندې کلیک وکړم منیج ایډز ته په دې باندې کار وکړه، نیو ګروپ ده په دې باندې کار وکړه، بزنس براډکاسټ ده په دې کار وکړه. همدا ډول لینک ډیوایس ده چې دلته پاتې ده. کله چې لینک ډیوایس ته دوستانو راشو دغه زما واتساپ که زه وغواړم چې په بل تلیفون کې او یا هم په لیپټاپ کې خلاص کړم نو لینک ډیوایس باندې کلیک کوم، له دې وروسته خپل فنګر ورکوم او د فنګر څخه وروسته دوستانو کیو آر کوډ سکین کوم او بل ډیوایس سره دا څنګه کېږي وصل کېږي. خو زه اوس دغه کار نه غواړم ځکه ما بیک کړلو. اوس راځم بل سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلم دلته موږ سره د واتساپ نور سیټینګونه دي. اول دلته ما سره فرض که دا پروفایل دی زما. کله چې پروفایل ته راشم دوستانو زما ټول بزنس انفارمیشن دلته زه اضافه کولی شم لکه څنګه مې چې مخکې دا برخه تاسو ته تشریح کړه. که چېرته زه اکاونټ ته راشم په اکاونټ کې څه کولی شم سیکیورټي نوټیفیکیشن ته که زه چېرته راشم او دا دوستانو زه آن کړم شو سیکیورټي نوټیفیکیشن آن دس ډیوایس. که چېرته زما واتساپ ته کله څه ستونزه راځي نو دلته ما ته سیکیورټي برخه کې میسیج راکول کېږي چې ستا سیکیورټي برخه ستونزه پیدا کړې ده. پاسکی دی دوستانو کولی شو چې ور اضافه یې کو چې پاسکی کې فنګر اضافه کولی شو او کوډ ورکولی شو. زه یو هم دا نه غواړم ځکه زما واتساپ چې دی تیار فنګر لري. زه دا لرې کوم. ایمیل اډرس ته کولی شو ایمیل اډرس ور اضافه کو او هغه ویریفای کو. دا هم زما له مخکې څخه شوی ده. بل دلته موږ سره چینج فون نمبر مهمه خبره ده دوستانو. کله چې زه چینج فون نمبر ته راشم بیا نیکسټ ته راشم زما موجوده نمبر ده که چېرته دا واتساپ نمبر بدلول غواړم نوی نمبر دلته هم نیکسټ کوم او سیف کوم یې. په دې طریقې سره موږ تاسې خپل د واتساپ نمبر هم بدلولی شو. که چېرته ریکویسټ انفو ته راشم دلته موږ څه کار کولی شو دوستانو کریټ ریپورټ اټومیټیکلی. کله چې موږ تاسې دغه خلکو سره په واتساپ کې خبرې کوو چټونه کوو د هغوی یو ریپورټ که تاسې غواړئ د چینل اکټیویټي غواړئ یا هم کریټ ریپورټ اټومیټیکلی د هغه خپلو چټونو غواړئ نو دا ټول کولی شي چې دلته د دغه ټیک په آن کولو سره تاسې وکړئ دغه ریپورټس ترلاسه کړئ. نو زه دا ریپورټونه نه غواړم ځکه زه آف ساتم. ډیلیټ اکاونټ د ډېره مهمه خبره. کله چې زه دلته کلیک وکړم دوستانو ما ته وایي چې ته خپل اکاونټ ډیلیټوي او دلته ما ته پاس میسیج هم راکوي که چېرته وي تاسې دغه اکاونټ څنګه کوئ ډیلیټ کوئ دلته پاس ټول انفارمیشن شته وایي ستا هر څه له منځه ځي او دا اکاونټ بیا یعنې په پرمننټلی حذف کېږي او له منځه ځي. خو زه یې ډیلیټول نه غواړم زه بیرته بیک کېږم. دا موږ سره د اکاونټ په برخه کې یو څو سیټینګونه وو. بل موږ سره پرایویسي ده چې کله هم پرایویسي ته دوستانو راشو دا هغه برخې دي چې په تېرو ویډیوګانو کې هم ما تاسو ته تشریح کړی ده. Who can see my personal info کم څوک ستاسې شخصي معلومات په واتساپ کې وګوري. دلته کلیک وکړئ everyone my contacts او my contacts except لکه مشخص کسان ورته ټیک مارک کوو چې دا دې ونه ګوري نور دې هر څوک وګوري. نو دا ستاسې خپله خوښه ده زه یې nobody انتخابوم. بل دلته موږ سره په دې ساحه کې چې ده who can see when I am online کله چې زه آنلاین یم څوک دې وګوري ما everyone انتخاب کړی ده. نو ستاسې خوښه. دلته چې دا who can see when I am available to call دلته هم ما everyone انتخاب کړی نو دا هم ستاسې خوښه ده چې هر یو سیټینګ ستاسې خوښه و هغه ورته آن کوئ. دلته چې لیکل شوی same as last seen لکه وي دا دې په هغه شکل واوسېږي چې کله زه آنلاین یم مقابل لورو دې پوه نه شي. هلته فقط ولیکل شي چې دا په دغه وخت کې آنلاین و. نو ستاسې خپله خوښه ده چې کوم یو اپشن ورته آن کوئ. بل موږ سره پروفایل پکچر هم همدغه مسله ده چې ستاسې پروفایل پکچر په واتساپ څوک وګوري او همدا ډول بل راځو موږ سره اباوټ د چې کوم انفارمیشن تاسې ورکړی اوسېږي ځان په اړه هغه ما ورته nobody انتخاب کړی چې څوک دې ونه ګوري.
my contacts the audience who can see my status. لکه کله چې زه په واتساپ کې سټوري ورکوم هغه د څوک وګوري، نو دوستانو دلته کولی شي چې تاسې ورته انتخاب وکړئ، او که دا چک مې آن که الاو شیرینګ بیا مقابل لوری کولی شي چې دا شیر هم کړي ستاسې سټوري. ریډ ریسیټ ده چې دا تاسې کله خلکو سره میسیجینګ کوئ، چټ کوئ، نو دا ریډ ریسیټ چې ده هغه دوه ټیکونه چې هغوی په هغه مقابل لوري ته وښودل شي، که ونه ښودل شي هغه چک تاسې له دې ځایه آن او آف کولی شئ. نو دا هم ما آف ساتلی دی. ډساپیرینګ میسیج دوستانو تاسې چې کوم خلکو سره چټ کوئ، نو هغه چټ که غواړئ چې مشخص مو د وروسته خپله پاک شي، نو دلته راشئ 40 ساعته بعد پاک شي، 7 ورځې بعد پاک شي، 90 ورځې بعد پاک شي که آف کوئ یې. نو دا ستاسې خپله خوښه ده. زه ورته 40 ساعته انتخابوم. زه چې هر چا سره چټ کوم 40 ساعته بعد د هغې د صفحې څخه هم پاکېږي، زما د صفحې څخه هم پاکېږي. ګروپس ته دوستانو who can add me to groups، چاته اجازه ورکوئ چې تاسې ګروپس ته اډ کړي، تاسې په ګروپونو کې اډ کړي. ځینې وخت تاسې په واتساپ کې خبر هم نه هستئ، څو ګروپونو کې مو خلک څوک اډ کوي او هر لحظه بیا میسیجونه راځي او مزاحمت کوي. نو که تاسې چېرته ایوری ون انتخاب کړی، هر څوک کولی شي که مای کانټاکټس انتخاب کړي، یوازې ستاسې همکاران کولی شي کانټاکټس کولی شي چې ګروپ کې اضافه کړي. ایویټور سټیکر ده who can feature my ایویټور in their stickers. لکه ما نو باندې انتخاب کړی چې کوم سټیکر زه ایویټر سټیکر استعمالوم، نو دا د بل څوک څنګه کې استعمال ونه شي کړی. ما ورته نو باندې انتخاب کړی دی، په سټیکر یوز به نه کوي. لایو لوکیشن ده، په دې موږ مخکې هم کار کړی دوستانو چې خپل لوکیشن له دې ځای کولی شو چې څنګه کو شریک کو. اوس یې زه شریکول نه غواړم، زه یې لرې کوم. نو کانټاکټس دي دوستانو چې دلته راشو، هغه خلک چې موږ بلاک کړی دی هغه ټول موږ ته څنګه کېږي دلته ښودل کېږي. بلاک اکاونټس دلته ماته لیکلی دی چې 8 نفره دي چې هغه ما څنګه کړي بلاک کړی دي. نو هغه لیست تاسې دلته کتلی شئ او وروسته یې کولی شئ چې هغه هم ان بلاک کړئ. نو دا موږ سره په پرایویسي کې هغه څو مهمې خبرې وي دوستانو چې تاسې کولی شئ دغه له دې ځای څخه جوړ کړئ. لیست مسله ده دوستانو، دا دومره مهمه خبره نه ده. نوټیفیکیشنز دي، په دې خو تاسې پوهیږئ دوستانو چې تاسې ته کوم نوټیفیکیشنز راځي د هغې غږ سره رقم اوسیږي. فرض که میسیج نوټیفیکیشنز زه ورته دا انتخابوم، ګورئ لکه همدا ډول د رنګ نوټیفیکیشن او دا ټول نوټیفیکیشنز وایبریټ او دا مسلې ټول دلته تاسې کولی شئ چې څنګه کوئ انتخاب یې کوئ. سټوریج ان ډیټا ده، کله چې دلته راشو دوستانو منیج سټوریج ته چې راشو، دغه واتساپ کې چې موږ خلکو سره میسیج کړی چټس کړی ده، نو څومره ځای چې هر یو کس نیولی دی هغه موږ ته ټول دلته ښودل کېږي او وروسته یې کولی شو څنګه کو کلیر کو. دا په تېرو ویډیوګانو کې هم دوستانو ما تاسې سره شریک کړی و. راځم بل نیټورک یوزیج ده، کله چې دلته کلیک وکړو دلته موږ ته ښودل کېږي چې زموږ نیټورک څومره کمې برخې مصرف کړی، میډیا، ګوګل سټوریج، میسیج، لکه دا ټول موږ ته څنګه کېږي ښودل کېږي چې 4.5 GB او 450 MB میډیا، لکه دا ټول موږ تاسې ته دغه د انټرنیټ یوزیج ریپورټ راکول کېږي. میډیا اپلوډ کوالټي ده، کله چې موږ تاسې په واتساپ کې دوستانو ډاونلوډ او اپلوډ کوو هغه د HD کوالټي اوسیږي که سټنډرد کوالټي اوسیږي. نو زه ورته سټنډرد انتخابوم، ځکه که HD انتخاب کړم زه چې یو عکس چاته لیږم هغې ته HD ځي، هم اپلوډ یې سخت ده او هم یې ډاونلوډ سخت ده، هغه چې ډاونلوډوي هم سخت ده. نو په دې خاطر باندې زه ورته سټنډرد انتخابوم. آټو ډاونلوډ کوالټي چې په اتوماتیک ډول باندې څوک یو څه تاته لیږي او هغه ډاونلوډ شي هغه د HD کوالټي ډاونلوډ شي که سټنډرد. زه دې ته آټو انتخابوم ځکه همدا بهتره حالت ده. بل دوستانو موږ سره کومه مهمه خبره دلته نور نشته په سټوریج کې. راځو فیسبوک یا انسټاګرام لینک، لکه مخکې مې چې تاسو ته وویلې کولی شو چې خپل فیسبوک او همدا ډول انسټاګرام لینکونه دلته واچو چې خلک پې کلیک وکړي او استفاده ورڅخه وکړي. اپ لنګویج ته کولی شي دغه واتساپ دوستانو کلیک تاسې دلته وکړئ، په خپله خوښه فارسي ژبه انتخاب کړئ دوستانو. چې کله فارسي ژبه انتخاب کړم زما ټول واتساپ څنګه شو په فارسي ژبه باندې شو، یعنې تاسې کولی شئ چې واتساپ په خپله ژبه باندې هم څنګه کوئ استعمال کړئ. زه بېرته راځم زبان برنامه ته، دا انګلیسي ته اړوم.
معمولا انګلیسي ښه ده نو ما انګلیسي یوز کړی انګلیسي ته مې واړولو. نو دا بل موږ سره هیلپ سنټر د هیلپ او فیډبک د کولی شئ چې تاسې دوستانو د واتساپ په اړه کوم ستونزه لرئ یا ستاسې واتساپ مشکل لري هیلپ سنټر څخه استفاده وکړئ. دغو ملګرو زموږ سره په واتساپ کې هغه ټریکس او طریقې او سیټینګونه چې موږ کولی شو په واتساپ کې دغومره کارونه وکړو. ځینې نور ټیپس او ټریکس هم شته انشاءالله هغه په راتلونکي ویډیو کې له تاسو سره شریکوم ځکه زموږ ویډیو بیا بیخي اوږدیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره دوستانو مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او کوم برخه کې چې تاسې مشکلات لرئ ماته کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په هماغه برخه کې به زه تاسې سره ویډیوګانې شریکوم تر څو استفاده ورڅخه وکړئ او خپل ستونزې حل کړئ.